السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن چې بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن کې تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې ممري زیاته کړو. نو که چېرته ستاسو د موبایل سټورج یا ممري کمه وي نو تاسو غواړئ د خپل موبایل ممري سټورج زیات کړئ نو بالکل تاسو کولی شئ د خپل موبایل سټورج یا ممري زیاته کړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه او خوندوره طریقه درښایم. که څه هم دوستانو اوس وخت کې چې کوم موبایلونه راوتلي دي نو هغه موبایلونه غټ موبایل دي، هغوی سټور چې دی کومه حافظه ممري ده هغه زیاته وي، 40 جی بي وي او 128 جی بي لا تر دې هم زیاته. نو که چېرته بیا هم ستاسو غواړئ چې خپل موبایل ممري لا نور هم زیاته کړئ نو تاسو ته ډېره په زړه پورې طریقه درښایم. دوستانو د دې لپاره تاسو ته ضرورت نشته چې کوم اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، د ګوګل پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ یا هم تاسو د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. نو ستاسو په موبایل کې له اوله یو داسې اپلیکیشن موجود دی چې د هغه نوم دی ګوګل ډرایو. دوستانو ډرایو اپلیکیشن چې دی ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی. د دې نو نن ویډیو کې دغه طریقه درښایم چې څنګه موږ د هغې کې فل ممري حاصلولی شو، څنګه یې زیاتولی شو او څنګه هغې ته شیان ور اپلوډ کولی شو. بالکل دوستان تاسو داسې شیان پکې ساتلی شئ لکه تاسو چې خپل موبایل کې ساتئ، تاسو ویډیو وي، ډاکومنټ وي، انځورونه وي او داسې نور اسنادونه وي، کوم شیان چې وي هر څه تاسو پکې هغې کې ساتلی شئ. او بله تر ټولو غوره خبره خو دا چې تاسو د لینک په ډول خپل ملګرو ته هم ورلیږلی شئ، هغوی هم ډاونلوډ کولی شي. او دوستانو تر دې لا غوره فایده خو دا ده چې تاسو پکې خپل معلومات چې یو ځل محفوظ کړل، سیو مو کړل، خپل ویډیوګانې، انځورونه، ډاکومنټ، اسنادونه هر څه چې وي تاسو یو ځل پکې سیو کړل، ومو ساتل، نو هغه د ټول عمر لپاره بیا محفوظ شول. که چېرته دغه جیمیل خدای مه کړه دغه موبایل تاسو نه فارمټ شو یا دغه موبایل تاسو نه ورک شو، بیا هم دغه انځورونه، ویډیوګانې دا شیان ستاسو په هغه ګوګل ډرایو اپلیکیشن کې محفوظ پاتې کېږي. که چېرته تاسو د کوم جیمیل چې جوړ کړی دی دغه جیمیل کې دغه معلومات مکمل ثبت کړئ په ګوګل ډرایو کې او دغه جیمیل راواخلئ په بل موبایل کې چېرته خلاص کړئ، نو ستاسو ټولې ویډیوګانې، انځورونه، ډاکومنټس، څومره شیان چې تاسو فایلونه پکې ساتلي دي هغه ټول په هغه بل موبایل کې هم ښکاره کېږي. د هغه به هېڅ کوالټي نه کمیږي، هېڅ خرابي به نه پکې راځي. او دغه دوستانو تاسو د لینک په ډول بل ملګري ته هم ورلیږلی شئ. مثال یو ویډیو مو ده اپلوډ کوئ، غواړئ ډېرو دوستانو ته ولیږئ، تاسو چېرته په مسنجر، واتساپ، ټیلیګرام داسې شیان ورلیږئ نو تاسو نه زیات انټرنیټ مصرفوي. صرف ګوګل ډرایو ته اپلوډ کړه، لینک یې راواخله، که پکې ور ملګري ته ورلیږئ هغه یې ډاونلوډ کولی شي. ډېره اسانه طریقه یې ده. نو راځم پاتې طریقه تاسو ته د ګوګل ډرایو کې درښایم چې څنګه یې موږ ساتلی شو. دوستانو بله خبره تاسو په یاد وي چې دې ته تاسو لومړی وخت کې شیان ور اپلوډ کوئ تاسو ته انټرنیټ ضرورت دی. تاسو باید خپل موبایل له یو ډیټا یا وای فای سره کنیکټ کړئ چې کله انټرنیټ ولرئ تاسو په یو ور باندې ور اپلوډ کولی شئ. دوستان تاسو سره اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې موږ خو د انټرنیټ سره شیان ور اپلوډ کړو، آیا موږ بیا هم چا لکه هغه معلومات ګورو، وروسته یې ګورو، موږ انټرنیټ ته اړتیا لرو که نه؟ دوستانو دوه طریقې دي. هلته تاسو ته اپشن درکوي چې دغه معلومات مو یو ځل چې اپلوډ کړل دغه بیا هم تاسو د انټرنیټ له لارې لیدلی شئ، افلاین یې نشئ لیدلی. هلته یو اپشن پکې شته اټو افلاین. کله چې کوم انځورونه، ویډیوګانې یو ځل اپلوډ کړئ بیا بېرته افلاین اپشن ته واړوئ نو دغه داسې شول لکه ستاسو په موبایل کې چې محفوظ وي. نو هر وخت تاسو لیدلی شئ. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او که نه لرئ بالکل تاسو یې لیدلی شئ. په هغه حالت کې بیا تاسو کولی شئ چې وایي ګورئ. مکمله طریقه تاسو ته درښایم. خو مخکې په خورا نه هیله کوم چې تاسو ویډیو لایک کړئ نو ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل لازمي درته سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. نو کله چې دوستان تاسو د خپل موبایل سکرین ته راغلی په دې کې تاسو ته د ډرایو په نوم اپلیکیشن چې دی په هر موبایل کې شته دغه اپلیکیشن دی دوستانو. نو کله چې تاسو دوستانو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړ نو په دې کې تاسو ته د لومړی د جیمیل اکاونټ ضرورت شته. لازمي به تاسو خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ لاګین کوئ. هغه چې کله تاسو که تاسو مخکې لرئ، مثال په ډول ما سره خو له مخه شته په خپل موبایل کې لرمه، البته که چېرته تاسو نه لرئ نو ما درته ویډیو تیاره جوړه کړې ده چې څنګه جیمیل اپلیکیشن جوړولی شو. نو هغه لینک دغې ویډیو لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته، تاسو هغه هم کتلی شئ که چېرته تاسو چا نه وي کتلي. دوستانو په دې کې ما ځینې شیان، انځورونه، ویډیوګانې ور اپلوډ کړي دي. نو کله چې دوستانو تاسو غواړئ او بله خبره دې تاسو دا په یاد وي زما بل اکاونټ کې نور انځورونه، ویډیوګانې دي، په دې کې نشته دومره. دلته تاسو لاندې ښکاري سټورج. دوستانو دغه سټورج اپشن چې کوم دی نو 15 جی بي تاسو ته فري درکوي.
15 جی بي تاسو ته مفت او فري درکوي، نور به تاسو پیسو اخلئ، خو پیسو ورکول ته هیڅ ضرورت نشته. 15 جی بي بیخي زیاتې دي. که تاسو ضرورت وي بل جیمیل خلاص کړئ، په هغې کې هم تاسو ته 15 درکوي، بل راواخلئ هغې کې هم تاسو ته 15 درکوي. تاسو چې څومره جیمیل اکاونټونه جوړوئ 15 مثال 3 چې تاسو خلاص کړئ 15 جی بي تاسو درکوي، چې په دا بیخي زیاته. نو صرف تاسو ته خپل جیمیل یاد وي، یوزرنیم یاد وي او پاسورډ یې تاسو په هر موبایل کې دا استعمالولی شئ. مثال تاسو غواړئ دې ته اوس یو شی ور اپلوډ کړئ، خپل انځور وي، ویډیو وي، ډاکومنټس وي، اپلیکیشن وي، نو دلته تاسو ته دغه پلس اپشن چې کوم راځي په دغه پلس اپشن به ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو فولډر هم جوړولی شئ، اپلوډ کې تاسو شیان ور اپلوډ کولی شئ، کیمرا سکین اتوماتیک انځور سکین کولی شئ او اپلوډ کولی شئ. نو دلته تاسو زه په اپلوډ باندې کلیک کوم، یو عکس ورته رااخلم او دې ته را اپلوډ کوم. نو دوستانو زه فی الحال د موبایل ګالري باندې کلیک کوم، زه یو انځور ورته رااخلم. نو ما سمپل دوستانو دغه یو انځور مثال انتخاب کړ، نو په ډن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ، الاو اپشن به ورته کلیک وکړئ او لږ وروسته تاسو دلته ښکاري چې دوستانو دغه د ګوګل ډاکومنټس فایل چې کوم دی اوس اپلوډ کیږي. او په دې کې دوستانو تاسو دلته پورته کلیک کوئ، یو خبر نه، نو په دې 3 ډاټس تاسو خطونه کلیک کوئ، لاندې تاسو سیټینګ اپشن راځي، په سیټینګ باندې ورته کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو تاسو ته یو اپشن راځي ټرانسفر فایل اونلی وای فای. که چې تاسو وای فای استعمالوئ تاسو اونلی وای فای اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه خره ټیک مارک کې. که وای فای نه استعمالوئ موبایل ټایم دا اپشن باید بند وي. نو زه خو ما خو وای فای کنیکټ کړی دی، په وای فای لږ زه غواړم دغه ورته اپلوډ کړم. زما نېټ چې دی یو څه ضعیف دی، کمزوری دی، کله چې دغه اپلوډ شي دغه فایل دا دی اپلوډ کیږي. نو تاسو ته زه بیا طریقه درښیم چې څنګه موږ دغه بیا پبلیکولی شو، خپلو ملګرو ته یې لینک لیږلی شو او دوستانو څنګه بیا افلاین ته اړولی شو. په دې کې تاسو یو افلاین اپشن هم راځي پورته تاسو ته ښکاري. دوستانو دغه افلاین اپشن ته ما تر اوسه پای نه دی اډ کړی، خو څنګه د افلاین ته اډ کولی شو. دا دی دوستانو زما نیټ بیخي کمزوری دی، لږ انتظار ورته کوم چې دغه اپلوډ شي. دا دوستانو دغه فایل چې کوم دی هغه اپلوډ شو. نو دلته دوستانو کله چې تاسو دغه ریفریش کوئ په دې کې به تاسو ته دغه انځور راشي، تاسو ته ښکاري دغه انځور اوس اډ شو. نو دوستانو په دې 3 ټکو به ورته تاسو کلیک وکړئ. نو په دې کې دوستانو تاسو ته یو اپشن راځي مینیج پیپل اینډ لینکس. په دغه اپشن چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو هو هاز اکسس، وایي دغه لینک څوک خلاصولی شي. چینج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو په دغه ریسټرایک اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. انین ویت د لینک په دغه لاندې اپشن ته به تاسو واړوئ. کله چې دوستانو دې ته واړوو نو دغه لینک بیا پبلیک شو، هر څوک چې تاسو د لینک ورلېږئ دغه بیا ډاونلوډ کولی شي. نو په دغه طریقه تاسو دغه کولی شئ. اوس پبلیک اپشن ته واوښت، تاسو هر څه د لینک ورلېږئ ډاونلوډ کولی شي. مثال په ډول چې کله تاسو پرې کافي لینک اپشن دی، شیر سینډ کاپي اپشن دی، که بیرته موبایل ته ډاونلوډ کوئ موبایل ته ډاونلوډ کولی شئ. په دې کې تاسو ته یو بل اپشن دی میک اویلیبل افلاین، دا ډېر مهم اپشن دی. کله چې دوستانو تاسو خپل انځورونه ویډیوګانې هر شی اپلوډ کړئ بیرته یې افلاین ته واړوئ، په میک افلاین اپشن باندې کلیک وکړئ، لږ شېبه وخت نیسي بیرته دغه افلاین ته اوړي. زه درته طریقه درښیم. دا دوستان دغه انځور بیرته افلاین ته اډ شو. اوس که چېرته تاسو د خپل ګوګل ډرایو بند کړئ او دغه وای فای هم بند کړئ، راشئ بیرته ګوګل ډرایو ته. کله ګوګل ډرایو ایپ ته راغئ دوستانو نو دغه به تاسو اوس دغه انځور هر وخت خپل موبایل کې لیدلی شئ. ګورئ دوستانو تاسو که سره البته زه دغه راځم دلته په دې کلیک اپلاین اپشن ته راشئ. کله چې اپلاین اپشن ته راغلی دغه انځور به تاسو ته پکې ښکاري. بالکل تاسو بیا هر وخت لیدلی شئ او په هر اپلیکیشن کې وغواړئ تاسو را خلاصولی شئ. ګورئ دلته تاسو راشئ لاندې، په دې کې تاسو ته اپشن راځي اوپن وید اپشن باندې چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو تاسو په خپل موبایل ګالري کې هم کتلی شئ، خلاصولی شئ. دغه داسې شو لکه ستاسو خپل موبایل کې چې وي، افلاین اپشن ته پکې اډ شو. نو دوستانو دغه ویډیو چې ما تاسو ته طریقه در وښودله په دې پیدې مې تاسو ته در وښودلې. نو هیله ده چې ویډیو تاسو خوښ شوي. که چېرته مې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.